دا ژوندون د الله سبحانه وتعالی د طرف نه انسان باندې یو نعمت دی. انسان له یو نعمت ورکړی او دا داسې نعمت دی چې دا د نورو نعمتونو دپاره بنیاد ګرځي. چې زندګي وي نو نور نعمتونه هم وي، نو دا د نورو نعمتونو دپاره بنیاد دی. او بیا دا زندگی دا امانت هم دی، دا د الله سبحانه وتعالی امانت دی، انسان دی ورکړی. اوس که یو کس دا زندگی داسې طریقې سره تېره کړي چې څنګه الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی، نو دغه انسان امانت په ښه طریقې سره وساتلو. او که یو انسان زندگی داسې طریقې سره تېره کړي چې هغې کې د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې کوي، علیاذ بالله، د الله او د الله د رسول خبره نه مني، نو دا امانت کې خیانت وکړو. او یا داسې یو انسان دغه امانت ضایع کړي، خودکشي وکړي، نو دغه انسان هم په امانت کې خیانت وکړو. او د ده دپاره چې کوم انسان خودکشي کوي د ده دپاره سخته سزا ده. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. او تاسو خپل ځانونه مه قتل کوئ، خودکشي مه کوئ. ان الله کان بكم رحیما، بشک الله پاک په تاسو باندې مهربانه ده. مشکلات، تکلیفات، مصیبتونه دا دنیا کې د هر انسان زندګۍ کې راځي، د هر انسان په ژوندون کې مشکلات، تکلیفات دا راځي. که هغه نیک انسان وي د هغه زندګۍ کې هم مشکلات، تکلیفات راځي. که هغه بد انسان وي د هغه زندګۍ کې هم مشکلات، تکلیفات راځي. دا ژوندون سره تړلي څیزونه دي. شاعر وایي: دری دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. دې دنیا کې څوک بیغمه نشته، که هغه بیغمه وي نو هغه بیا انسان نه دی. نو چې انسان وي هغه سره به څه نه څه غم وي، څه نه څه تکلیف، مشکل، مصیبت دا وي. ځکه د دنیا دا زندګي داسې ده. مشکلات او تکلیفات د هر انسان په زندګۍ کې راځي، خو یو انسان به صبر کوي او دعا به کوي چې الله پاک دغه مشکل تنافع کړي. صبر او دعا، چې مشکل وخت راشي صبر او دعا. مشکل وخت زندګۍ کې کم راځي، د خوشحالۍ وختونه، ښه وختونه دا زیات وي. مشکل وخت، د تکلیف وخت، پریشانۍ وخت دا کم وي. نو انسان باندې چې مشکل وخت راشي یا به صبر کوي او دعا به کوي چې الله پاک دې مشکل نه وباسي. او که یو انسان صبر نه کوي نو بیا هر انسان سره دوه لارې: یا خو دې صبر وکړي او دعا وغواړي هغه حالت بدل شي، او یا دې چغې وایي او واویلا کوي او بدرت وایي او کنځل کوي او ګریوان شلی. یا بعضې خلک چې کوم دی حرام کار وکړي، خودکشي وکړي، نو دغه انسان بس دی ناکام شو بیا. ځکه چې د یو ګناه کبیره وکړه، یو غټه ګناه، چې کوم انسان خودکشي په کومه طریقې سره کړي، که غر نه ځان را لړه کړي، جهنم کې هم د ده سزایي چې دی به ځان را لړه کوي. تکلیف، مصیبت دا به ورته رسي، خو دی به مړ کېږي نه، ځکه هلته مرګ نشته. همداسې چې کوم دی که چا زهر څکلي او په هغې باندې ځان قتل کړي، نو د ده سزا به دا وي چې دی به هلته زهر څکي، هغه تکلیف او درد دوا به ورته محسوسېږي. همداسې که کوم انسان ځان په څه اوسپنه باندې والي یا به بله څه ذریعه باندې ځان قتل کړي، نو په جهنم کې به هم د ده سزا هم دا وي